قرار ډیر په بد وضعیت کې قرار لري، په ډیر زیات بد وضعیت کې قرار لري. ولسمشر که زما غږ اوري، که زمونږ د امنیتي سترو ادارو نور مشران زما غږ اوري، زه ورته دا وایم چې د ننګرهار وضعیت ډیر زیات خراب دی. تاسې دلته راشئ وګورئ چې په ننګرهار کې زمونږ نظامي مشران په څه اخته دي، زمونږ امنیت قمندان صاحب څه کوي، په څه اخته دی، زمونږ امنیت ملي څه کوي، په څه اخته دی. امنیت ملي خو مشر هم نه لري. دغه 2 میاشتې وشوې، والي نشته. ننګرهار نه د یتیمانو کور جوړ شوی دی، ننګرهار مشر نه لري. زمونږ امنیت قمندان صاحب څوک چې غږ پورته کوي، چا سره چې د ننګرهار غم دی، هغه نه دی د حکومت د تیلو، د حکومت له عسکرو، د حکومت له تاسیساتو په ګټه اخیستنې هغه راولي، دلته قمندانۍ نه شخصي زندان جوړ کړی دی، په نظارت خانه کې یې اچي، بایومتریک کوي او فیسبوکونه یې راخلي، خپل صفتونه ترې لیکي چې ما قمندان صاحب پسې څه لیکلي دي، زه پښیمانه یم، نه دا ښه سړی دی. دا د بیان ازادي شوه. موږ له طالب او له داعش ګیله کوو، هغوی ته تروریستان وایو، خو زموږ قمندان صاحب داسې مسایل دلته روان کړي دي. طالب در سره د بیان ازادي نه مني، داعش در سره نه مني. که دا خبره کوو موږ وایو زه هغوی باندې خو ترهګرو نوم ږدو، یا دي یا هر څنګه موږ ورته وایو چې زه تاسې خو ترهګر یې. و قمندان صاحب ته خو د دیموکراتیک نظام عسکر یې، ته څنګه د بیان ازادي نه منې؟ هغه ملګري چې څوک غږ پورته کوي، ته هغوی راخلي دلته بایومتریک کوي، دلته په نظارت خانو کې اچوي، او خپل زړه کې چې د څومره قید یې هغه پې تېروي، نورې خوشي کوي. تا سره که د دې حساب وشي، ته د دې حساب ورکوی شي. دا جرم نه دی، ته د قمندانۍ نه شخصي ګټې نه اخلي. نو ننګرهار کې چې دا حالت رواني ملګرو، دغه 80 ملګري چې دلته راټول شوي، دا زما خبره، دا غږ مې واورئ چې تر څو د ننګرهار عزت لپاره موږ او تاسې دغه 80 کسه 1000 کسه نه شو، 2000 کسه نه شو، یو منسجم غږ د ننګرهار نه پورته نه کړو.